السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ خو به یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ نور مو وخت نه درته کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوو. سبجیکټ مو چې سره راخځي هغه بایو کیمستري سره راخځي دي. په هغه کې بیا د چا برخه راخځي یا چا برانچ مو راخځي دي، هغه د منرل برانچ مو راخځي دي. منرل چې دی بیا پر دوه تقسیمیږي، یو میجر منرل، یو ټریس منرل دی. دا ټریس منرل راخځي دي سیده. په ټریس منرل کې بیا مو چې راخځي هغه مو فلورایډ راخځي دي. فلورایډ چې دی په پریډکټ ټیبل کې چې دی د اټومیک نمبر نه دی او سمبل یې اف دی او فلورین په نامه باندې هم دی سیده. فلورایډ یو کیمیکل کمپوننت دی سیده، او فلورایډ از ان ارګانیک، یعنی دا چیز دی فلورایډ ان ارګانیک دی، ارګانیک نه دی سیده، ان ارګانیک. ارګانیک او ان ارګانیک باندې بیا زه سر خلاصوم چې دا چیز دی سیده. اوس ما چې خلک په دې باندې سر خلاص کوو، د دې خپل دوه ډیفینیشن دي سیده. یو ډیفینیشن زه درته وایم، یعنی دوه تعریفه دا لري. یو تعریف زه درته وایم، بل تعریف هم درته وایم سیده. فلورایډ از ا ټریس منرل نیچرلی فاوند از small amounts in a variety of foods. فلورایډ یو ټریس منرل دی چې په طبیعي ډول په مختلفو خواړو کې په لږ مقدار کې موندل کیږي. دا خو اول تعریف شو سیده. د اول تعریف مطلب زه وښیم بیا به دا وکړم. دی څه وایي؟ یعنی فلورایډ چې دی هغه کوچنی، یعنی لږ منرل دی. یعنی لږ منرل مطلب دا دی چې په لږ مقدار کې پیدا کیږي په هر خوراک، مطلب ډېرو خوراکو کې سیده. بل تعریف یې څنګه دی؟ Fluoride is a mineral that occurs naturally and released from rocks into the soil, water and air مطلب هوا شي. فلورایډ یو منرل دی چې په طبیعي ډوله توګه واقع کیږي او د ډبرو څخه خاورو، اوبو او هوا ته خوشې کیږي. دی څه وایي؟ یعنی فلورایډ چې دی هغه چې دی یو منرل دی، یو کیمیکل دی، یو کمپوننټ دی چې د ډبرې څخه کیږي، خاورو ته ځي، یا خاورو یا اوبو ته یا هوا ته ځي پاتې کیږي. دا د ډیفینیشنز دی سیده. دا خو بل کوچنۍ جمله هم د سره ده. almost all water contains some fluoride، یعنی نږدې ټوله اوبه یو څه فلورایډ لري سیده. نو سر خلاص مو تقریبا په ډېرو اوبو کې لږ مقدار کې فلورایډ شته. او فلورایډ چې دی ډېر کارونه ادا کوي سیده. په ځینې کې چې کوم موږ بازار ته وکړو، یعنی کمرشل چې خرڅېږي او کېږي، اول دی څه چم کې دی دغه کېږي د ده سره چې کله سوډیم یو ځای کې، سوډیم کله د NaF په نامه چې شي، یعنی سوډیم ورسره یو ځای شو، نو بیا دی څه چم کې موږ د غاښو د دوا نه ده، موږ چې استعمالوو خپل غاښونه په صفا کوو، نو په هغه کې دی ځین جوړ شي، هغه دوا ځین جوړه شي، نو په هغه دوا سره بیا موږ څه کوو؟ خپل غاښونه صفا کوو سیده. اوس ګورو، زما د دې مقصد دا و د فلورایډ چې اوس فلورایډ زموږ په جسم کې څه کار کوي، د دې فنکشن چې دی، د دې مقصد چې دی زموږ په جسم کې سیده. اول به زه درته وایم، ګرده په اردو په انګلیش او په پښتو یې درته وایم، بیا دې په جمله سره د خلاصوم سیده. فلورایډ can also be added to drinking water supplies as a public health measure for reduce cavity. فلورایډ هم د څښاک د اوبو رسولو کې یعنی اضافه کېدای شي او د حوض د کمولو لپاره د دایمي روغتیا د اندازه په توګه استعمالي. دی څه وایي؟ کله چې فلورایډ دی هغه په اوبو کې شاملي، د چیز لپاره شاملي، یعنی ورسره یو ځای کېږي، د چیز لپاره یو ځای کېږي، یو قسم نه جوړېږي چې موږ ته رامعلومېږي، موږ ته لګېږي چې هغه کیوټیز په نامه باندې ده سیده. یعنې د خولې یو قسم مریضي ده، هغه مریضي د کمېدو دپاره سیده. بل دی څه چم کې it's most recognized for its role in the preventing and reversing dental cares and building strong teeth and bones. د غاښو د کیرز مخنیوي او بیرته راګرځولو او د قوي غاښونو او د هډوکو په جوړولو کې د خپل رول لپاره خورا پیژندل شوی دی. دی څه وایي د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې دی په ډېرو شیانو کې پیژندل شوی دی، یعنی په ډېرو شیانو کې د ده نوم راغلی دی چې ساتي یا دوه مرې به ته راتلل، دوه مرې بیا ګرځېدل د غاښو د ساتلو، یعنی په غټېدلو کې، یعنی په مضبوطه کېدلو کې او د نورو هډوکو کې په مضبوطه کېدلو کې دی ډېر رول لري. دا زموږ په جسم کې دی ډېر رول لري، یعنی ډېر پیژندل شوی دی، ډېر پرې دغه کېږي. بل دی سیستم کې most fluoride is absorbed in the
gut and stored in the bones and teeth. ډیر فلوراید په کولمو کې یا جذب کیږي او په هډوکو کې او غاښونو کې زیرمن کیږي. یعنې دی څه وایي چې دا جمله مطلب د دې دی وایي چې ډېر چې دی کم فلوراید چې موږ واخلو یا خورو یا وڅښو هغه تقریبا اکثره جذب کیږي، یعنې په دغه کې په هډوکو کې په کولمو کې جذب کیږي پاتې کیږي چې موږ کار ځنه. خو ان ابزوربډ فلوراید اکسکریټډ ان یورین، غیر جذب شوي فلوراید په ادرار کې بهر کیږي. یعنې دی څه وایي چې کوم موږ نه جذب کوو زموږ د ضرورت څه وځي فالتو شي نو هغه د بولو پر لارې باندې وځي. صحیح ده، دا د دې فنکشن دی زموږ په جسم کې. اوس د دې نارمل رینج څه دی؟ نارمل رینج خو تقریبا په جسم کې د دې د 0.9 سے بیا تر 1.25 ملي ګرام پر لیټر پر زموږ په جسم کې دا نارمل دی. صحیح ده. اوس د دې ټیسټ پروسیجر موږ څنګه کوو، ځان ته به معلومو څنګه دا فلوراید چې دا معلوم کو څنګه دی. د دې لپاره یو قسم ماشینان شته، دا عکس وینئ، په دا عکس کې زه درته ښکاره کوم او دا دغه دی. دې ته های فریکونسي انفرارید کاربن سلفر الانایزر دې ته وایي کېږي. دا رقم ماشینان خپل یو نوم لري. صحیح ده، دا نوم دی او ډېر ایزي طریقه باندې کېږي، ولې چې ته خپله ماشین استعمال نه کړې په دغسې د سر نه به خلاصېږي. او که مو ویډیو خوښه سوي د سره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، کوشش کوئ یو بل ته فایده رسوئ. نور مو د خدای په امان په مخه مو ښه.